ښه راغلاست دوستانو. خوندیتوب یا پروټکشن څه ته وایي؟ د ایساک د خوا څخه د پروټکشن لپاره ورکول شوی تعریف چې زه یې په دا بل سلاید کې پښتو ژباړه ستاسو سره شریکوم. ټول هغه پروګرامونه، خدمات، اکټیویټیانې او کړنې چې هدف یې د مربوطه قوانینو په رڼا کې د افرادو د حقوقو احترام او د احترام جلبول عبارت د پروټکشن څخه دی. یعنې په پروټکشن چې دی یا د خوندیتوب ټوله هغه کړنې او فعالیتونه په بر کې نیسي چې هدف یې د افرادو حقوقو ته احترام او احترام جلبول وي. د پروټکشن په اړه باندې څو کلونو مخکې د څو مختلفو تعریفونو څخه څو مهم ټکي ما راخیستي وو چې زموږ سره کومک کوي چې موږ پروټکشن لا ښه او بهتره وپېژنو. هغه فعالیتونه چې بشري حقوق پیاوړي کوي عبارت د پروټکشن څخه دی، یا دا هم تقریبا پروټکشن په بر کې نیسي. بالکل هغه کړنې چې فزیکي مسؤلیت او عزت او وقار ته وده ورکوي، هغه کړنې چې د خطراتو په وړاندې د متاثرو او زیانمنو خلکو د زیانمنۍ کچه راکموي، هغه کړنې او فعالیتونه چې تعصب، جلاوالي او انزوا له منځه وړي، او هغه فعالیتونه چې د ناسمو سلوکونو څخه د خلکو خلاصون رامنځته کوي، خصوصا د متضررو او متاثرو خلکو، او هغه کړنې او فعالیتونه چې خلک له تاوتریخوالي، ځورونې او ناسم چلند څخه ساتي. دا ټول ستاسو سره کومک کوي تر څو تاسو وکولی شئ په بهتره ډول باندې پروټکشن وپېژنئ. او یو بل تعریف چې د انګلیسي ژباړې د هغه دا دی چې پروټکشن د تاوتریخوالي څخه مخنیوی، کمول او تاوتریخوالو پېښو ته رسیدګي کولو ته پروټکشن ویل کېږي. یعنې دا داسې یو فعالیت دی چې کوم کسان چې د مختلفو اړتیاوو، ځورونو، ناسم چلندونو نورو سره مخامخ کېږي، دوی کوشش کوي چې هغه ډول پېښو ته رسیدګي وکړي. بل دغه ډول کړنې، چارې کمې کړي او یا یې هم مخنیوی وکړي. په دې هیله چې د پروټکشن تعریف درته واضح شوی وي. مننه.